چې تاسو د قسم وي چې دا پوسټ نشر کړئ یا وایي که چا نشر نه کړو ښځه دې پې طلاق کړئ یا وایي که چا دا پوسټ نشر نه کړلو نو په 9 ورځو کې په یو غضب راشي او که نشر وکړو دومره اجرونه دي ورته د دغې په اړه باندې صحیح عقیده څه شی ده چې خلک څه وکړي باید؟ ډیره مننه، جزاک الله خیرا. او دا ډیره عجیبه پدیده ده، خلک د خپل صفحې د مخ ته وړلو په خاطر باندې عجیبه ټریکونه او طریقې استعمالوي. صحیح شوه؟ یوه طریقه دا ده چې خلکو ته قسم ورکړي. خلک خو تعلیم یافته نه دي ډېر، نو داسې ساده خلک هم هغه چې کله وویني وایي ستا دې په الله قسم چې دا به نشر کړي، الله زر یې نشر کړي چې قسم را باندې وانه وړي که نه. په تا دې ښځه طلاق یي که دا دې شعر نه کړه، الله زر یې شعر کړه چې ښځه را باندې طلاق یي که نه. اوس هغه وایي ګیره زما ده او واکې دې ملا ده. اوس ښځه د ده ده او طلاقي یې پې نور خلک. صحیح شوه که نه؟ ښځه د ده ده او طلاقي یې ورباندې نور خلک. نو بیا سړی له خپل عقل نه هم کار واخلي. ښځه په تا باندې نه طلاقیږي، قسم په تا باندې نه اوړي او نه هم ته ګناهګارېږي. دا زموږ ستاسو مسؤلیت ته چې کله یو شي باندې ښه پوه شو، مطمئن شو، بیا یې نشرولی سو. تر څو پورې چې تاسو په یوه خبره باندې ښه پوه شوي نه یقیني شوي نه دا خبره، نو هیڅ وخت کې هم د هغې نشرول نه دي په کار. ځکه اکثره معلومات چې په دې رسنیو کې نشریږي هغه غلط دي. ډېر نااهله خلک ورته ناست دي. باور وکړئ داسې حالت هم راغلی، یو حدیث ما ته چا لیږلی دا ویلي دي چې دا حدیث په مسلم کې راغلی. ما چې څومره هم هغه کتاب لټ په لټ اړولی د په هغه کتاب کې نشته. ګورئ اوس حوالې ته وګورئ، څومره کلکه قوي حواله ده چې دا په صحیح مسلم کې راغلی. یعنې ته په هغه باندې نیوکه هم نشي کوی او نه پرې جرحه کوی شي، نه یې ردولی شي، او حال دا چې هغه دروغ ده. داسې خلک هم شته دي. نو په رسنیو کې معلومات، غلط معلومات نشریږي او هېڅ چا سره هم دا غم نشته او نه هم دا احساس کوي چې دا یو مسؤلیت ده. غلطه خبر ته څنګه نشرې؟ څنګه نشرې؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کفى بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. وایي د یو سړي لپاره دومره دروغ بس دي چې هره خبره چې دی واوري بس په نورو خلکو کې نشر کړي. نو دا ډېر غټ دروغ دي. غواړم خبره مې سمدستي چې دغه صحیح مثلا یو سړی درود شریف شعر کوي او بیا خلکو ته وایي چې دا درود تاسو شعر نه کړو نو 10 ورځو کې در باندې وفات راځي یا مشکل. بالکل نه غم راتلی شي. هو بالکل. او هلته چې تا هغه شعر کوې مثلا د خلکو ډیټا مصرفېږي، هغې مصرفېږي، نور مشکلات جوړېږي، خبره خو صحیح خو بیا هم خلکو ته یو شکل باندې هو خبره چې صحیح خبره مي، خو دغه خبره د دې نشرول یا شیر کول په تا باندې غم او مصیبت او یا خوشحالي نشي راوړی. دا د دې لازمه خبره نه ده. صحیح شوه؟ نو زموږ ستاسو عقیده او باور یوازې باید د الله جل جلاله په ذات باندې. د خیر او د شر مالک څوک ده؟ الله جل جلاله ده که نه؟ دغه نشرول یا شیر کول دا څه معنا لري؟ دا هیڅ معنا نه لري. دا نه تا ته خوشحالي راوستلی شي او نه تا نه غم دفع کولی شي، تر څو پورې چې د الله جل جلاله خوښه او رضامندي نه وي. یا مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم وي، که چېرته دی ورته لیکلی، که چېرته ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لرې نو ته دا باید شعر کړې. یا داسې ورته وایي شیطان به درته وایي چې مې نشر کوه که نه. موږ هم یو پوسټ کوو نو ملګري سره ریاض ورور سره خاندل مل راځه داسې ورته ولیکو شیطان به درته وایي چې مې نشر کوه، خو ته د شیطان مه مره که نه. نو داسې عجیبه خبرې دوی ته یادې دي. نو الله دې د خلکو د ټولو ته هدایت وکړي چې ګډې وړې خبرې نشر نه کړي. کله چې ښه مطمئن شوئ تاسو چې دا خبره صحیح ده، بیا کولی شئ چې نشر یې کوئ او په دې تشویش کې هېڅ وخت کې هم مه اوسېږئ چې ښځه به په ما طلاقه شي یا به قسم را باندې واوړي یا به غم را باندې راشي. دا هېڅ څیز هم نه راتلی شي او نه ورته تشویش وکړي.